بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ په فوټوشاپ کې ولسم درس ده او نن به هم موږ په ګریډینټس باندې کار وکړو. یو درس موږ د ګریډینټس مخکې ویلی و او دا یې دوم پارت ده او په دغه درس کې غواړم چې دغه ګریډینټس مکمل ختم کړو او په دې کې لږ څه اضافي معلوماتونه هم تاسو ته درکړم. ګورې دلته ټول بار کې موږ سره ګریډینټس ده او ګریډینټس ځان ته یو ځانګړی پینل هم لري. زه به وینډو ته راشم او تر هغې وروسته به زه دلته ګریډینټس پیدا کړم. دا ګریډینټس ده او دا پینل به دلته اضافه کړم. کلر سره زمونږ کار نشته، سویچز سره. دا کلر سویچز دا ټول د رنګونو کار ده، ګریډینټس پیټرن. اوس خبره زمونږ اوسنی درس چې د هغه ګریډینټس باندې ده. کله چې زه ګریډینټس انتخاب کړم، تاسې وګورئ دلته د ګریډینټس مربوط هغه کوم اپشنونه چې موږ ویلي هغه ټول دلته راځي. تیار ریډیمیډ موږ ته فوټوشاپ یو څه ګریډینټس جوړ کړي دي او په جلا جلا فولډرونو کې موجود دي. کولی شو چې د دغې څخه هم استفاده وکړو. فرض که بیسیک ته زه راځم، دا فولډر چې خلاصوم ګورې دغه څه ګریډینټس دي، دا ریډیمیډ فوټوشاپ کمپنۍ جوړ کړی او موږ ته دلته د استفادې د خاطره پرېښی ده. بلو فولډر ته راشم، بلوز چې کلک دلته کوم ګورې دغه بلو رنګونو ګریډینټس ټول دلته موجود ده. همدا ډول که پرپلز ته راځم، کلیک کوم ګورې پرپلز مربوط ټول ګریډینټس دلته موجود دي. همدا ډول دا څومره فولډرونه چې تاسې دلته ګورئ دا ټول ریډیمیډ یعنې جوړ شوي ګریډینټس دي چې فوټوشاپ کمپنۍ جوړ کړی او موږ ترېنه استفاده کولی شو. فرض که زه ګرین ته راځم، چې کله هم ګرین ته راغلم دا یو ګریډینټ انتخابوم، غواړم زه دا دلته اپلای کړم. فقط له دې څخه په لیفټ کلیک راخلم او دلته ورغورځوم، دا ګریډینټ موږ ته اپلای کیږي. که دا ګریډینټ مې فرض که خوښ نه شو، زه کلاوډ ته راځم، ګورې دا مختلف کلاوډز ګریډینټس دي، دا ور اضافه کوم. لکه په ټوله کې تاسې کولی شئ د دې فولډر څخه استفاده وکړئ او هر یو ګریډینټ چې ستاسې خوښه و یا هر رنګ چې ستاسې خوښه و تاسې همغه کولی شئ چې راواخلئ او اپلای یې کړئ. دا خو ریډیمیډ ګریډینټس دي چې فوټوشاپ کمپنۍ جوړ کړي دي. که زه چېرته بیسیک فولډر ته راشم، دا درې ګریډینټس دلته موجود دي. که زه وغواړم چې په کسټم شکل باندې یو ګریډینټ جوړ کړم، نو دا هم امکان لري او د انټرنیټ څخه هم موږ تاسې کولی شو چې ګریډینټس ډاونلوډ کړو. البته اکسټنشن یې چې دی GRD ده، تاسې کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ او بیا فوټوشاپ ته ځان ته امپورټ کړئ. په هر صورت اوس پر دې باندې کار کوو چې څه ډول کولی شو موږ په خپله خوښه یو ګریډینټ جوړ کړو. ګورې دا موږ سره د ګریډینټ پینل ده. دلته تاسې درې اپشنونه ګورئ چې یو ډیلیټ ده او بل پلس نشان ده او یو هم فولډر ده. زه غواړم په خپله خوښه یو ګریډینټ جوړ کړم، نو د دې کار جوړ یې کړم او بیا ځان سره سیف کړم. نو د دې کار دپاره زه راځم، دغه پلس کوم نشان چې دی کریټ نیو ګریډینټ باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړه ما ته دغه کوچنی باکس یا وینډو خلاصیږي. دلته اوس زه کولی شم چې په خپله خوښه ځان ته یو نیو ګریډینټ رنګ جوړ کړم. دلته ګوري یو باکس دلته موجود ده، یو باکس دلته ده او همدا ډول دوه پاس دي. دغه لاندې کوم باکسونه چې دي دلته موږ رنګ اضافه کولی شو او دغه پاس چې دی اوپیسیټي یې کمولی او زیاتولی شو. زه اوس تاسې ته پراکټیکل هم ښیم. اوس خو زموږ دا ګریډینټ په دې شکل ده چې د تور خوا نه راځي سپین طرف ته، صحیح ده؟ خو زه غواړم دا رنګ بدل کړم، تغییرات پکې راولم. نو دلته لاندې راځم کالر سټاپ ته او دلته کلیک کوم. چې کله مې دلته کلیک وکړه نو کم رنګ غواړئ چې ته ګریډینټ ورڅخه جوړ کړې. فرض که زه ورته وایم سور رنګ زه انتخابوم، اوکې مې که ګورې د سور رنګ څخه سپین طرف ته راځي. زه ورته وایم نه، د سور رنګ طرف ته دا کالر سټاپ چې دی بلو طرف ته راشي. نو دلته په دې باکس باندې کالر سټاپ باندې ډبل کلیک کوم او له دې وروسته دلته ورته فرض که بلو انتخابوم، صحیح ده؟ بلو مې ورته انتخاب کړو، اوکې کوم. چې کله مې اوکې که ګورې د سور طرف ته خوا څخه بلو طرف ته موږ ته دغه ګریډینټ جوړیږي. اوس
خیر ما بیسیک فولډر مې انتخاب کړی، ګریډینټ مې ځان ته جوړ کړ، فقط همدغه دوو رنګونو څخه زه استفاده کوم. اوس راځم دلته نوم ورته ورکوم. فرض که نوم ورته ورکوم چې ممتاز په نوم باندې، او دا نیو کوم. صحیح ده. چې کله مې نیو که دا موږ سره څنګه شو اضافه شو، اوکې کوم. چې کله مې اوکې که ګورې دا ګریډینټ موږ سره ایجاد شو، دا ګریډینټ موږ سره جوړ شو. زه به راشم بیسیک ته، او د بیسیک څخه وروسته داسې وګورئ دلته په دې ځای کې دا ګریډینټ موږ سره اضافه شوی. زه دا اخلم او دلته ورغورځوم، ګورئ دا ګریډینټ موږ سره دلته اپلای شو. اوس دا کولی شو چې راواخلو او چېرته چې زموږ خوښه نو همغه فولډر کې موږ څنګه کو ځان سره اضافه کو. زه یې غواړم فرض کړم دغه بیسیک فولډر کې ور وغورځوم، ګورئ دلته موږ سره اضافه شو. نو دا په خپله خوښه په کسټم شکل باندې فرض کړه د ممتاز په نوم باندې یو ګریډینټ ما جوړ کړ او دلته مې په بیسیک فولډر کې اضافه کړ. همدا ډول کولی شو چې فرض کړه زه بلو فولډر انتخابوم او له دې وروسته پلس نشان ته راځم، کریټ نیو ګریډینټ ته راځم او اوس ورته وایم چې زه یو بل ګریډینټ هم جوړوم. خو دا ځل زه دلته په دغه کلر سټاپ باندې زه ډبل کلیک کوم او دا ځل ورته وایم چې د شین رنګ یو شین رنګ واوسیږي. صحیح ده. رنګ یې پورته نه که، دوباره راځم شین رنګ ورته انتخابوم، دا ورته اوکې کوم. او دوم رنګ چې دی همدا ډول دلته راځم کلیک کوم، دوم رنګ فرض که سور ورته انتخابوم. صحیح ده. سور به ورته انتخاب کو. اوکې ګورئ د شین طرف څخه سور طرف ته دا ګریډینټ موږ سره جوړیږي. اوس خبره دا ده زه نه غواړم چې د دوو رنګونو څخه دا ګریډینټ جوړ کړم، زه غواړم چې دا ګریډینټ کې نور رنګونه هم ور اضافه کړم. دوه کلر سټاپ خو موږ سره تیار شته چې د کم رنګ نه کم رنګ طرف ته غواړئ. صحیح ده. یعنی دوه رنګونه خو تیار موږ سره دلته باکسونه شته. که ته زیات رنګونو څخه غواړئ چې ګریډینټ ځان ته جوړ کړي، نو ته به دلته راشي، ګورې دا لاس نشان چې راځي دلته چې کلیک وکړي یو بل کلر سټاپ هم موږ ته راکوي. دلته ډبل کلیک کوم، د دې رنګ بلو انتخابوم. صحیح ده. لکه درې رنګونو څخه ګریډینټ جوړوم. ګورئ شین، بلو او ریډ، سور، یعنی درې رنګونو څخه جوړ شو. که چېرته غواړئ بل رنګ هم اضافه کړئ نو بل کلر سټاپ دلته راشي، کلیک وکړئ، بل کلر سټاپ هم اضافه شو، ډبل کلیک کوم، د دې رنګ هم بدلوم. فرض که د دې رنګ به داسې زیړ دا رنګ به ورته انتخاب کو، دا به ورته اوکې کو. صحیح ده. ګورئ موږ سره اوس تقریبا څو رنګونه شو، یو دوه درې څلور رنګونه موږ په دغه کې استفاده وکړه. دا چې دی کلر سټاپس دي، مین کلر سټاپس دي، او دا کوچني کوچني چې تاسې ګورئ دا سب کلر سټاپ دي. که زه چېرته تغییر دې کې راولم، ګورئ هلته رنګونو کې پاس تغییر راځي. په هر اندازه چې تاسې غواړئ تغییر راولئ تغییر راوستلی شي. فرض که زه دا کوچنی کلر سټاپ د پلو راوړم، نو تاسې کولی شئ په خپله خوښه تغییرات پکې راولئ. لکه دا رنګونه زیاتوئ، ګوره بلو رنګ زیاتیږي کمیږي. همدا ډول یعنی دغه کلر سټاپس چې دي تاسې کولی شئ چې مین او سب دواړو کې تغییرات راولئ. زه به لږ غوندې دا هم دې پلو کړم. ګورئ دا موږ سره یو ګریډینټ ده چې موږ په خپله خوښه له دغه څلورو رنګونو څخه جوړ کړ. خیر اوس زه ورته راځم نوم ورته انتخابوم. فرض که دا ځل ورته نوم انتخابوم چې رحماني په نوم باندې او نیو، او له دې څخه وروسته ګورئ دلته ما سره دا جوړ شو، اوکې کوم. چې کله مې اوکې که موږ به راشو لاندې نیچرل کې، ګورئ دلته موږ سره دا ګریډینټ جوړ شوی دی. بیا په خپله خوښه هر ځای کې چې ډرګ کوئ کولی شئ چې همالته یې ډراپ کړئ او هر فولډر کې غواړئ چې ځای په ځای کې کولی شئ. لیفټ کلیک سره دا راخلم، دا ګریډینټ دلته ورغورځوم. ګورئ دا ګریډینټ هم ما په خپله خوښه جوړ کړ. نو په دغه ترتیب موږ تاسې کولی شو چې ګریډینټس جوړ کړو. زه دا راخلم فرض که کلاود په نوم باندې چې کوم فولډر دی دې کې ورغورځوم. همدا ډول بیرته پاس راځم او غواړم چې زه یو بل ګریډینټ جوړ کړم او بیا پلس نشان باندې کلیک کوم. بیا هم هماغه لومړنی حالت ته راغلو چې دوه رنګونه دي. څومره چې رنګونه اضافه کول غواړئ نو تاسې کولی شئ په خپله خوښه ګریډینټس جوړ کړئ. دا وار زه ورته وایم چې دغه زیړ رنګ انتخابوم، دا یو رنګ ورته وایم دغه رنګ، او دلته کلر سټاپ دوم ته راځم ډبل کلیک کوم او فرض که دا رنګ ورته انتخابوم. اوس خبره زمونږ دلته پاس په اوپاسیټي کې ده. دا لاندې خو موږ سره ټول رنګونه دي، دا موږ سره مین کلر سټاپ ده او دا موږ سره سب کلر سټاپ ده.
خو دا پاس بیا موږ سره دا بکسونه څه دي، دا موږ سره اوپاسیټي ده. ګورې اوس اوپاسیټي چې دی دلته موږ سره آف ته کار نه کوي. که زه چېرته راشم دلته کلیک وکړم، ګورې اوپاسیټي موږ سره آن شو. زه دا اوپاسیټي لکه د زیړ څخه چې سور طرف ته راځي دا څنګه کوم 50% کوم او کې کوم. اوس مې چې دغه کار وکړه څه تغییر موږ سره ځکه را نغی چې دا موږ هلته ثبت نه کړه. بیرته پلس ته راځم او چې پلس ته کله راغلم دلته ډبل کلیک کوم او رنګ ورته زیړ انتخابوم. دا رنګ به ورته انتخاب کو او له دې وروسته راځم دا رنګ ورته انتخابوم، دا به ورته انتخاب کوم. صحیح ده. او ښه دا دوه رنګونه کافي دي. اوس ورته وایم چې دغه پاس کلیک کوم اوپاسیټي ورته آن کوم. اوپاسیټي ورته 50% ورته انتخابوم. 50% مې چې انتخاب کړ یو اشتباه موږ نه بیا هم وشو چې دلته ما سیف ځان سره نه کړ. همدغه رنګ به ورته واخلو. دوباره به زه ورته رنګ انتخاب کړم. فرض که دا سور به ورته انتخاب کو او همدا ډول دلته دا رنګ ورته انتخابوم شین او کې کوم. او دلته ورته فرض که نوم ورکوو د 1 2 3 په نوم باندې. او دوم کار چې کوو موږ راځو اوپاسیټي هم ورته له دې ځایه کموو. اوپاسیټي هم ما ورته کمه کړه. او اوس نیو ته راځم دا ځان سره سیف کوم. دا ما سره سیف شو اوکې کوم. چې کله مې اوکې که زه اوس لاندې راځم ګورې دا ما سره راغلی دلته. اوس راغلم او دلته یې ډرګ کوم. داسې وګورئ اوپاسیټي چې ما ورته کم کړه هغه زما د تصویر مین تصویر چې کوم دی هغه راښکاري. او ډېر زیات پریکټیکل یوز کیږي هم دغه تخنیک چې موږ هلته ګریډینټ چې ځان ته جوړوو نو د هغه ګریډینټ اوپاسیټي کموو. او د دې راز په دې کې دی چې کله د ګریډینټ اوپاسیټي موږ کم که نو زموږ هماغه مین تصویر چې کوم ده یا بیکګراوند تصویر چې کوم ده هغه به موږ سره ښکاري. بیا هم زه ګورې راځم پلس نشان ته او دا وار چې ده زه دغه رنګ ورته بدلوم. دلته راځم سور رنګ ورته انتخابوم او کې کوم. او بیا هم راځم همدا سپین به صحیح دا سپین ورته انتخابوم. له دې وروسته راځم اوپاسیټي ورته له دې له پخوا څخه هم کموم 40%. او له دې وروسته راځم نوم ورته ورکوم فرض که 22 او بیا نیو ته راځم دا به ځان سره سیف کړم اوکې به. ګورې ما سره سور ګریډینټ جوړ شو. ولې دلته ما اوپاسیټي ورته کم کړی دی. دا چې راواخلم دلته یې ور وغورځوم ګورې دا په دې شکل موږ سره راغی. اوپاسیټي د دې اوس هم زیات ده. که د دې اوپاسیټي موږ کم کړی وی او دغه کم حالت چې دغه تصویر ده چې ترانسپیرنټ حالت لري ترانسپیرنټ موږ ورته زیات کړی وی نو بیا به په دې کې هم ښکاره کېدو. په ټوله کې زموږ هدف دلته دا ده چې کولی شو په خپله خوښه باندې یو ګریډینټ جوړ کړو او همدا ډول ریډیمیډ چې کوم ګریډینټس موږ سره جوړ شوي دي له هغې څخه هم استفاده وکړو. کله چې غواړو یو جوړ شوی ګریډینټ ډیلیټ کړو نو سمپل راخلو او دلته ډیلیټ ته راځو او دلته یې ورغورځوو موږ سره ډیلیټېږي. نو دا موږ سره د ګریډینټ د جوړولو او ډیلیټولو طریقه وه. دلته چې دغه کم فولډر تاسې ته ښکاري کریټ نیو ګروپ که دلته زه کلیک وکړم یو نوی فولډر جوړولی شو. فرض که زه فولډر جوړوم د ممتاز کلرز په نوم باندې او دا اوکې کوم. چې کله مې اوکې که ممتاز کلرز په نوم باندې موږ سره ګریډینټ جوړ شو. فرض که دا ګریډینټ ده فولډر موږ سره البته جوړ شو. اوس چې څومره ګریډینټس چې جوړی پلس نشان باندې راځه او په کسټم سیکل ګریډینټس جوړوه او همدې کې ځان ته ورغورځوه او په راتلونکي کې به یې کولی شو چې ترېنه استفاده وکړو. زه په دې پلس نشان کلیک کوم. که چېرته تاسې یو دغه کم ګریډینټس چې فوټوشاپ ریډیمیډ جوړ کړي دا ستاسې خوښ نه شي او کسټم شکل باندې هم تاسې د خپل خوښې ګریډینټس جوړ ونه شئ کولی نو بیا درېیمه لاره دا ده چې تاسې کولی شئ د انټرنیټ څخه ګریډینټ ځان ته ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسې ګریډینټ د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ دلته به راشئ بیا امپورټ ته او کله چې امپورټ ته راغلی نو هغه ګریډینټ به تاسې سره په کمپیوټر کې موجود وي هغه به راواخلئ لوډ به یې کړئ او ځان سره به یې دلته یوز کړئ او د هماغه ګریډینټ نه به یې کولی شئ چې په عکسونو کې استفاده وکړئ. نو دا موږ سره د ګریډینټ دوم پارټ یا دومه برخه. ګریډینټ ډېر زیات پریکټیکل یوز کیږي. تاسې به ډېر زیات ګرافیکي کارونو کې لیدلی اوسئ چې ځینې تصویران د
باټم له خوا څخه پورته طرف ته چې دی داسې تت غوندې رنګ یا د دې په څېر د پاس نه داسې تت غوندې رنګ ښکته شوی وي. نو داسې مختلف پریکټیکل ډیزاینز کې موږ او تاسې ګریډینټ څخه استفاده کولی شو او ډېر مهم کار موږ سره ترسره کوي. سبا انشاءالله په یو نوي درس باندې به کار وکړو.